نن درته ذکر کوم چې د ماښام مونځ الله ولې په دې ماښام کې مقرر کړی دی. علماء لیکلي دي حضرت آدم علیه السلام چې کله دنیا ته راکوز شو، ځمکې ته راکوز شو، او هغه استغفار وکړو، د الله نه معافي د خپلې کوتاهۍ وغوښته او الله معاف کړ، نو د معافۍ هغه وخت چې و نو هغه ماښامي و. نو حضرت آدم علیه السلام د شکرانې په طور باندې مونځ وکړ، الله ته سجده ولګوله، د الله عبادت یې وکړ. او دا معافي دا یوازې آدم علیه السلام ته نه وه، په حقیقت کې د آدم علیه السلام په شا کې د هغه ټول اولادو، نو ټول اولاد ته معافي وه. تر قیامته پورې څومره انسانان چې راځي هغه ټولو ته دا معافي وه. نو الله ټولو ته حکم وکړو چې د ماښام په ټیم کې تاسو هم چې دی نو لمونځ وکړئ. نو دا لمونځ په مونږه مقرر شو د شکریې په طور باندې. یو وجه علماء دا لیکلې ده. بله وجه علماء دا لیکلې ده الله په مونږ ډېر نعمتونه کړي دي، احسانات یې را سره کړي دي، ښېګړې را سره کړي دي. ورځ او شپې پیدا کړي دي مختلف، د ورځې خپل احسانات دي او د شپې خپل احسانات دي. والنهار معاشه، الله وی دا ورځ مې ستاسو د معاش دپاره پیدا کړې ده، جوړه کړې مې ده، او دا شپه مې ستاسو د آرام دپاره پیدا کړې ده. هلته م احسان دی او دلته م احسان او ښېګړه ده. او بیا یو احسان او یوه ښېګړه نه ده، ډېرې زیاتې ښېګړې دي په دې ورځ کې. سهار چې مونږ راپاسو د خوب نه، نو داسې لکه مونږ چې د مرګ نه راپاسو، یو نوی ژوند راته میلو شي، دا هم د الله یو نعمت دی. بیا د ورځې هر سړی خپل معاش خپل کاروبار پسې روان شي، د چا دکانداري ده، د چا زمینداری ده، د چا یو څه د چا بل څه لګیا دي، خپل معاش کوي او رزق ګټي. دا توفیق د رزق ګټلو، دا لارې ښودل، دا ټولې ورته الله ښودلي دي، دا د الله مهرباني ده. او که څوک کسب او معاش نه کوي، اسم نه کوي، د انور ته خو ناست دي، پیتاوې خو کوي، د الله د نور نه، د الله د دې عظیم کورې نه فایده حاصلوي. نو که څوک کسې ناست دی، نو هغه هم ځان ګرموي او په دې سخته یخنۍ کې دغه نور ته ناست دی، د دې نعمت نه فایده اخلي. هر سړی فایده اخلي د الله د نعمتونو نه، او دا نعمتونه د سار نه شروع شي تر ماښامه پورې. نو د دې ورځې د نعمتونو سلسله چې ختمیږي، نو ورځ ختمه شي ماښام شي، الله وایي دا دومره نعمتونه دې زما استعمال کړل، ځکه نه یو سجده خو راته ولګوه. نو مونږ الله ته سجده ولګو، د ماښام لمونځ وکړو. دا دې ټیم کې را باندې چې الله مقرر کړی دی د شکریې په طور باندې، چې شکریه ادا کړي د دې نعمتونو. دا دوه وجې شوې. درېیمه وجه علماو لیکلې ده، و یوسف علیه السلام چې کله د مصر بادشاه شو او رونه یې رالل، رونو سره یې پیژنګلي وشوه چې دا زما رونه دي. نو یوسف علیه السلام خپلو رونو ته ووی چې زما دا کمیس واخلې او واپس کنعان ته لاړ شئ، بابا جانم ځان سره راولئ،
او زمونږ څومره خاندان چې دی نو دا ټول ځان سره راولي مصر ته. نو د هغه رور دا کمیس واغش او کنعان ته را روان شو. نو چې کنعان ته راورسېد یعقوب علیه السلام په سترګو باندې ړوند شوی و ورپسې. نو هغه رور یې د یوسف علیه السلام کمیس د هغه په مخ باندې ور واچو. الله هغه ته بینایي ورکړه، سترګې بینا شو. یو دا احسان خدای پاک ورسره وکړ. بیا یعقوب علیه السلام د دې زوی نه تپوس کوي یوسف ژوندی دی؟ نو هغه ورته وایي او ژوندی دی. نو دا بله یو ښېګړه او احسان و، دویمه ښېګړه وه چې الله ورسره وکړه چې زوی ژوندی ورته میلاو شو، زیری ورته راغی چې هغه ژوندی دی. دریم تپوس دی کوي وی په دین ابراهیمی باندې دی که نه چېرته بل دین اختیار کړی دی؟ نو هغه زوی ورته وی نه په دین ابراهیمی باندې دی، مسلمان دی، دین ابراهیمی باندې دی، خپل مذهب یې پرېښی نه دی. نو یعقوب علیه السلام ډېر زیات خوشحاله شو، سترګې م بینا شوې، زوی م میلاو شو ژوندي او په خپل دین باندې دین ابراهیمی باندې مو دی. نو یعقوب علیه السلام په دقې وخت کې یو رکعت مونځ د دې خپلو سترګو د بینایۍ دپاره وکړه چې دا یو لوی نعمت دی چې دا راله الله راکړه. دویم رکعت یې وکړه چې خپل زوی راته صحیح سالم میلاو شو، او دریم رکعت یې وکړه چې الله په خپل دین باندې قایم ساتلی دی، بې دینه شوی نه دی. نو دا 3 رکعته مونځ دا یعقوب علیه السلام او همدقه ماښامې ټیم و. نو الله په ټول امت باندې دا فرض که وی تاسو دغسې 3 رکعته مونځ وکړي. نو دا د ماښام 3 رکعته دا الله په مونږ باندې مقرر کړي. دا لوی احسانات دي، ښېګړې دي، سترګې لوی نعمت دی. سترګې م نعمت دی، وړوندوالی م نعمت دی، د الله داسې نعمتونه دي که د چا وینو نعمت دی او که د چا نینو رحمت او نعمت دی. چې د چا دی خو یقیني رحمت دی، مونږ ته ظاهري ښکاري چې دا خو یقیني دا الله ډېر لوی احسان دی چې ماله خدای 2 سترګې غټې غټې راکړي دي او زه پې د الله دا ویړه دنیا ګورم. خو چې د چا نی دا م احسان او ښېګړه ده. په دې دنیا کې ډېر داسې څیزونه دي چې الله منې کړي دي، وایي دې ته مه ګورئ، بد نظري مه کوئ، نامحرمو ته مه ګورئ، په دې سترګو باندې غلطو ځایونو ته کتل مه کوه. د دې نه الله مونږ منې کړي یو. نو چې چاله خدای پاک نه دي ورکړي بلکل محفوظ دی. مونږ ځان حفاظت نشو کولی، هغوی د ځان حفاظت هغه خدای د هغوی حفاظت کړی دی. نو دا مو سره د الله یو ښېګړه ده، تکویني طور الله به دقه عمل کړی دی او الله دوی سره ښېګړه کړې ده. او بله ښېګړه، یو غټه ښېګړه چې الله ړندو سره کړې ده، وایي د قیامت په ورځ حدیث کې راځي څومره مسلمانان دي هغوی ته به الله خپل دیدار ورکوي. نو د دې روغو نه د دې بیناو خلکو نه مخکې به الله ړندو ته خپل دیدار ورکړي. دا څومره لویه ښېګړه ده. مونږ به یې وروستو ګورو، دا ړانده چې په دې دنیا کې دا به یې مخکې وګوري. دا غټه ښېګړه. نو چې سترګې نه دي ورکړې نو هغه هم نعمت دی، او که چاله یې ورکړي دي هغه هم نعمت دی. او بل اولاد دی، نو اولاد لوی نعمت دی. دغه اولاد چې نیک عمل او صالح وي نو دا د آخرت دپاره یو ذخیره ده.
چې دا دی دنیا کې پاتې شي، دی به مونځ کوي، دی به روجې نیسي، دی به تلاوت کوي، دی به ذکر او اذکار کوي، دی به د الله بندګي کوي، ثوابونه به مور او پلار ته رسي. د هغه پکې مکمل حصه ده. که په ماشوموالي مړ شي د بالغ کېدو نه مخکې، نو هلته به چې دی نو د مور او پلار شفاعت کوي، سفارش به کوي. نو دا لوی نعمت دی، اولاد لوی نعمت دی، په دې دنیا هم نعمت دی او په آخرت کې هم نعمت دی. او دغه رنګ دا ایمان او په ایمان باندې استقامت او تر اخره پورې په دې باندې خپل ژوند تیرول چې یاره ته په یو دین اسلام باندې قایم پاتې شي او ته خپل ټول ژوند په دین اسلام باندې تیر کړي، دا لوی نعمت دی چې الله چاته نصیب کړي. نو عزتمندو دا عبادات چې مونږ کوو دا د الله د دې نعمتونو یو شکریا ده چې مونږ الله طرف ته رجوع وکړو، چې الله زمونږ نه په یو حالت کې هیر نشي. که د خوشحالۍ حالت دی هم الله یاد کړو، که غم او تکلیف را باندې راغی چې هم الله یاد کړو. یو بزرگ تیر شوی دی بایزید بسطامی رحمه الله، بایزید بسطامی رحمت الله علیه وفات شو، چا په خوب کې ولیده، وی الله د سره څه معامله وکړه؟ نو هغه ورته وی الله ته پیښ شوم، وی الله راته وی چې څه دې راوړي دي؟ نو ما الله ته عرض وکړه چې یا رب العالمین توحید مې راوړی دی، ټول ژوند مې خدایه په توحید باندې تیر کړی دی، شرک مې نه دی کړی. نو یا الله ستا دربار ته مې ستا وحدانیت راوړی دی، ټول عمر مې په دې باندې تیر کړی دی. نو الله راته عرض وکړه چې هغه د شهودو هغه شپه دې یاده شي؟ نو ما ته سمدستي را یاده شو. دا څه قیصه وه؟ د هغه شهودو هغه شپه څنګه؟ وی یو ځل داسې چلو شو چې د شپې مې شهوده ماسخوتن کې وسکل، پی مې وسکل شهوده، چې شهودې مې وسکل نو شهوده بعضې خلکو دپاره بادګیر وي، نو د شپې مې په خېټه کې درد پیدا شو. وی ما وی چې دا د شهودو وجه وه چې په دې خېټه کې مې درد راغی، که دا شهوده مې نه وې څکلې دا درد به نه وې راغلی. نو الله راته هغه یاد کړل چې ته خو ډېر ښه موحد یې، تا خو د درد نسبت ما ته نه کو چې دا را باندې الله راوستی، تا خو د درد نسبت شهودو ته کړی دی، ته خو ډېر ښه موحد یې، تا څه توحید راوړی دی ماله. نو هغه شپې ورته یاده کړه. نو عزتمندو مونږ باندې که غم راولي او که خوشحالي راولي، که بیماري راولي او که صحت راولي، چې زمونږ کلکه عقیده چې دا الله راولي، نو دغه سړی موحد دی. او چې نه مونږ یې نسبت دې څیزونو ته کوو چې دا خو مې بېګا غوښه خوړلې وه ځکه چې دی نو درد را باندې راغی او بیماري را باندې راله، کله یې شهودو ته نسبت کوو، کله یې نورو څیزونو ته نسبت کوو، الله خو مونږ هېر کړی دی. بیا د دې وجې نه چې الله مونږ ته یادي، هر حالت کې الله را باندې ډېر احسانات کړي دي، ډېر نعمتونه یې را کړي دي، او د هغې د شکریې دپاره الله مونږ ته وایي تاسو دا مونځ کوئ. نو د سهار مونځ یې را باندې فرض کړی دی، د سهار نه ماسپښینه پورې نعمتونه راکړي، زر وله د ماسپښین مونځ وکړو، د هغه نعمتونو شکریه ادا شي. د ماسپښین نه مازدیګره پورې راله الله دا نعمتونه راکړي، نو بیا وله ماښام مونځ وکړو، د ماښام او د ماسخوتن تر منځه بیا وله د ماسخوتن مونځ وکړو. شپه د الله را باندې د آرام دپاره راولي، ښه بېغمه سملو آرام پکې وکړو، د ورځې هغه ستړیوالی ټول ختم شي، تکاوټ ختم شي، ښه مزیدار تیار شو سبا ورځې مزدورۍ دپاره. نو بیا سهار مونځ وله وکړو، یا الله شکریې په طور باندې د سهار مونځ وکړو، چې دقه الله زمونږ په هر حالت کې یادي او د الله د نعمتونو شکریه ادا کوو. نو عزتمندو دقه طریقه ده، که دا مونږ کوو د الله د نعمتونو شکریه ادا کوو، ولئن شکرتم لازیدنکم، الله وی نور به هم دله زیات کم. او که نه تاسو نه کوئ، شکریه نه ادا کوئ، الله وی ان عذابی لشدید، زما عذاب ډېر سخت دی، بیا ورته تیار شي. الله دې مونږ ټولو له توفیق راکړي چې د الله د نعمتونو شکریه ادا کړو. دا یو څو مسلې دي
یو مسله دا ده چې کوم سړی د امام نه مخکې رکوع ته ځي یا سجدې ته لاړ شي نو د هغه دا مونځ کېږي که نه کېږي. عزتمندو یاد ساتئ علما او فقهاو دا مسله لیکلې ده چې ته امام پسې په مانځه کې ولاړې نو د امام تابعداري لازمه ده چې ته د هغه تابعداري وکړي. دا بعضې خلک په تاسو ګوره امام د رکوع نه پاسي سمع الله لمن حمده دی لګي په رکوع کې تسبیحات وایي، امام ته سجدې له لاړ شي دی بیا راپاسي، امام سجدې نه دوباره راپاسي نو دی ړومبی سجدې له لاړ شي، دی ځان له خپل مونځ کوي. ته به نه وایې چې دی د امام پسې ولاړ دی. نه 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 دا خو سنت دي. یا تسبیحات سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي الاعلی دا خو سنت دي او د امام تابعداري فرض ده. اوس فرض هم پرېښودل او سنتو پسې لګیا یو او دی خپله شیخي کوي. تاسو وګوره دا سړی شیخ وي دی شیخي کوي دی خپل مونځ پوره کوي. مونځ مه پوره کوه ستا مونځ به هله پوره کېږي چې ته امام تابعداري وکړې، امام سره کښېنې امام سره پاسې چې امام څنګه کوي چې هغسې ورسره پوره وکړې هله به ستا شیخي پوره شي. شیخي په دې نه پوره کېږي چې ته خپل مونځ پوره کړې. نو د امام تابعداري لازمه ده فرض ده. نو پکار ده چې مونږ فرض ادا کړو. کم سړی چې د امام نه مخکې رکوع او سجده کوي که یو عمل یې داسې وکړو خو مونځ یې نه فاسدېږي، لکه یوې سجدې له د امام سره یو شان لا نړ نو خیر دی. خو که امام دویمې سجدې له لاړ او دې لا په تحیاتو ناست دی جلسه کې ناست دی او بیا امام را پاسېد او دې سجده کوي دویم رکن امام سره ونه که نو د ده مونځ فاسد شو. دا مسله بس غټه یاده ساتئ. یو رکن خیر دی که د امام نه مخکې وروسته شوې نو خیر دی، خو که دویم دی ورپسې لیټ شي او یا دې ونه که ورسره یو شان نو بیا مونځ فاسد شو. ستا مونځ د امام سره نه دی شوی. امام مونځ پوره که د ټولو مقتدیانو پوره که او ستا مونځ ونه شو. اگر چې ته به وایې چې زما مونځ خو شوی دی ما خو امام سره او جمع سره مونځ وکړه خو دا مونځ نه دی. امام سره یو شان کېناستل پاسېدل ټوله ذمهواري په امام باندې ده. امام مونځ پوره کړی دی ته ورسره خپل مونځ بس پوره که ته مخکې وروستو کېږه مه نو مونځ بیا نه کېږي که دغسې حالت وي. کوم سړی چې په مانځه کې وخاندي نو مونځ یې کېږي او که نه. خندا درې قسمه ده. یو ته وایي تبسم. تبسم مونږ وایو مسکې کېدل. نو که یو سړی مسکې شو په مانځه کې نو مونځ کېږي خیر دی. او یو دی ضحک. ضحک دی ته وایي چې خوا کې سړی یې د سره واوري ته داسې وخاندي چې خوا کې سړي هغه اواز واورېد د خنده نو مونځ مات شو. دې سره مونځ ماتېږي. ضحک سره مونځ ماتېږي. او که یو سړي قهقها خندا وکړه په ټخ ټخ یې وخاندل په زور یې وخاندل په مانځه کې نو د ده مونځ هم مات شو او د ده اودس هم مات شو. دی به ځي دوباره به اودس کوي. په قهقها خندا په مانځه کې اودس هم ماتېږي او چې اودس مات شو خود به خود مونځ مات شو. د مانځه نه علاوه که ته دغلته خاندې نو خیر دی اودس پرې نه ماتېږي. خو که په مانځه کې دې په زوره زوره وخاندل چې کومې ته قهقها خندا وایي نو هغې سره اودس هم په مانځه کې ماتېږي بار ورسره نه ماتېږي. نو چا چې په مانځه کې وخاندل او د هغه اواز واورېدی شو نو بس د هغه مونځ مات شو. دا خو خندا ده. او که یو سړي وجاړل په مانځه کې نو علماو لیکلي دي وایي که چېرته جړی د دې دپاره چې امام دا تلاوت کوي د جنت ذکر راغی د دوزخ ذکر راغی د الله د عذابونو ذکر راغی نو دی وجاړي د سترګو نه یې اوښکې لاړې شي نو په دې باندې مونځ نه ماتېږي. او که څه حادثه پیښه شوه او د په مانځه کې وجاړل لکه حادثه دا ده مونږ په مانځه ولاړ یو او دغه خوا جومات کې چا اعلان وکړ چې د فلانکي سړي پلار وفات شوی دی او هغه دلته په مانځه کې ولاړ دی. د واورېدل چې هو دا خو مې پلار وفات شوی دی نو دې پړینګ په ژړا شو. نو چې په ژړا شو نو دې سره مونځ ماتېږي. دا د حادثې د وجې نه دی جاړي نو بیا د ده مونځ مات شو. دې سره په دې ژړا باندې مونځ ماتېږي.
یا په مانځه کې ولاړ یو زلزله رااله لکه بیګا چې راغلی او ته په مانځه کې پړینګ په جړا شوې چې دا خو راګیر شوم نو دا حادثاتي طور جړا ده نو دې سره مونځ ماتېږي که د الله د یاري جړا وي یعنی تلاوت ووري د جنت او د دوزخ ذکر وشي او ته وجاړې نو بیا خیر دی په هغې نه ماتېږي او که څه حادثې د وجې نه چا وجاړل نو دې سره مونځ ماتېږي نو په دغه جړا مونځ ماتېږي د یتیم مال خوراک څنګه دی قرآن کې الله پاک فرمایي ولا تقربوا الزنا زنا ته نږدې مه ورځئ نږدې څه مطلب یعنی د هغې چې کوم دواعي دي په کومو خبرو چې سړی په زنا کې مبتلا کېږي هغه کارونو ته هم نږدې مه ورځه هغه هم مه کوه یعنی بدنظري مه کوه فحش ویډیوګانې مه ګوره ځکه دې سره سړی په زنا کې مبتلا کېږي الله وی ولا تقربوا الزنا زنا ته نږدې مه ورځه دا دواعي ته مه کوه دواعي ته هم نږدې مه ورځه دقسې الله فرمایي ولا تقربوا مال الیتیم د یتیم مال ته نږدې مه ورځه لرې د هغه مال ته خواته مه ورځه رواره دی بل څوک دی رشته دار دی د هغه مال ته نږدې مه ورځه پرېږده چې څه کوي یا به کوي قرآن کې موږ ته الله طریقه ښولې ده اوس د رواره یتیم پاتې شو او هغه یتیم دی ماشوم دی نو د هغه مال په داسې احتیاط استعمالوه قرآن موږ ته حکم کړی دی چې زیات شي او کم نشي او حفاظت یې وشي او چې کله هغه بالغ شي او پوه شي زر ورته مال حواله کړه د هغه د مال نه فایده مه اخله نو د یتیم مال ته هم نږدې کوي لکه څنګه چې د الله وایي د زنا نه لرې اوسېږه دقسې د یتیم د مال نه لرې اوسېدل د یتیم مال الله پاک وایي چې چا وخوړه داسې شوه لکه د اور سکروټ کې چې خېټې ته واچولې الله یې ته زموږ د ټولو حفاظت وکړي کم سړی چې خودکشي وکړي د هغه جنازه کیږي که نه کیږي او جنازه کې به خلک شرکت کوي که به نه کوي یاد ساتئ خودکشي چې ده نو دا ګناه کبیره ده نو دا چا چې خودکشي کړې ده نو خو ګناه کبیره کړې ده کافر نه دی مسلمان دی نو چې مسلمان دی نو جنازه به کیږي کفن به هم ورته اچولی کیږي غسل به هم ورکولی شي جنازه به هم کیږي خو چې کم خلک مشران دي د قوم عزتمن خلک دي هغوی به د هغه په جنازه کې شرکت نه کوي چې دا نور خلک ویریږي چې سبا به مې څوک جنازه هم نه کوي نو عام خلک په جنازه کې شرکت کوي خو خواصو ته الله حکم پیغمبر علیه السلام ویلی دي چې تاسو د هغه په جنازه کې مه شریکېږئ لکه د جومات امام د کلي ملک د کلي خان یو مشر یو حاجي صاحب عزتمن سړی هغه دې نه ورځي جنازې له چې دا نور خلک ویریږي چې سبا به زما هم جنازه نه کوي خودکشي به بیا نه کوي نو دغسې خلک په جنازه کې نه شریکېږي او نور جنازه به هم کېږي کفن دفن به هم کېږي په کوم واده کې چې ډول سرنا وغږیږي هغې خوراک څنګه دی تماشې په کوم واده کې وکړي شي هغه روټۍ خوراک فقهاو لیکلي دي په دې ګانو بجانو باندې دا روټۍ حرامېږي نه خو لکه څنګه چې دغه مخکې حکم تیر شو چې خواص خو دې بلکل نه ورځي دغسې روټۍ له ځکه دا د هغه سړي امداد او نصرت دی او د هغه سره داسې تعاون شانتی دی نو نه دی ورځي وله د هغه یو عزت دی نو عزتمن خلک خو د اړه ورځي نه او عامو خلکو کوم تیزان وساته نو ښه به چې څوک ور نشي حرامه نه ده روټۍ که چا وخوړه نو حرامه نه ده خو ناجایز ده شرکت پکې ناجایز دی حرام او ناجایزه کې فرق دی یو څیز بالکل حرام دی نو حرام نه ده دغه روټۍ په ډول سرنا باندې حرامېږي نه خو شرکت هغه مجلس کې هغه واده کې شرکت کول دا ناجایز دي یعنی ښه خبره نه ده چې سړی ورشي نه دي شاملېدل پکار پکې چې هغه ته عبرت حاصل شي او هغه خو هسې وکړه خو چې دی بل ته عبرت حاصل شي چې یاره
بیا سبا دې داسې کار نه کوي دا دیګونه خو به راته غون پاتې شي دا به زه بیا په چا خورم چې څوک ور نشي نو ښه ده چې دته پته ولګي چې دا غلط کار دی سبا مې خلک هم خادم بیا نه کوي سبا مې خادم هم نه راځي او بل ورځ به مې جنازې هم څوک نه راځي مردار به ښخ شم د دې وجې نه به دا ډول سرنا به بیا نه کوي ګمراهي به بیا نه کوي نو د هغه په دغه دعوت کې شریک کېدل دا ښه نه دي ناجایز دي الله دې موږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین یا الله دا څومره مسائل بیان شو خدای موږ له په عمل کولو توفیق راکړي څه کمې بېشې پکې رانه شوي خدای تې راته معاف کړي زمونږ د ټولو ژوند د پیغمبر علیه السلام په سنت طریقو باندې راولي بدعات و رسوماتو نه زمونږ د حفاظت وکړي څونه مردگان د اهل اسلام وفات شوي دي الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې درجات عالیه نصیب وګرځي څونه بیماران دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي حاضره جمع کې دي الله دې ټولو له شفا کامله ورکړي الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم